سلام جوړ بخیر د یاران د دیونی سپورتي خبرونو ته خراغلاست هیله د روغ جوړ به اوسئ د دیونی په سپورتي خبرونه کې تاسو ته مهم خبرونه لرو ملتیا مو وکړئ په شپږیزه کرکټ لیګ کې د لوبډلو تازه نوملړونه د چهارشنبې په شپه د شپږیزه لیګ اووم پړاو لپاره د لوبغاړو د پیرلو مراسم ترسره شول چې پکې شپږ واړو ګډونوالو لوبډلو لوبغاړي واخیستل او لوبډلې بشپړې شوې. افغان کرکټ بورډ وایي چې هر لوبډلې دا حق درلود چې له پخوا څخه یو لوبغاړی له ځان سره وساتي او وروسته یې بیا 14 لوبغاړو د 15 کټګوریو په اساس وپیرل. تیر کال څخه هر لوبډلې یو لوبغاړی ساتلی و. بوست لوبډلې ګلبدین نایب، مساینک لوبډلې محمد نبی ساخیل، کابل بازانو سمیع الله شینواری، سپینغر نجیب الله زدران، آمونه هنګانو جمعګل میاخیل، بند امیر بیا راشد خان ساتلی و. بوست لوبډله ګلبدین نایب، کریم جنت، رحمت شاه، حمزه هوتک، احسان جنت، سید احمد شیرزاد، شفیق الله غفاری، منیر احمد کاکړ، طاهر عادل، سلیم صابه، وقار الله اسحاقزی، عمران جنت، نثار وحدت، محمد علم، غلام دستگیر، نصیب الله شیردلی او ضیاء الحق عیساخیل شامل وو. بند امیر راشد خان، اصغر افغان، شرف الدین اشرف، حمید حسن، ابراهیم زدران، حضرت الله زازه، طارق سانقزی، میرویس اشرف، وقار سلامخیل، عثمان غنی، ناصر جمال، محمد سردار، ابراهیم عبدالرحیمزی، وفادار مومن، اکرام علی خیل، عمران میر او پرویز امین. مساینک محمد نبی ساخیل، شهزاد محمدی، نجیب الله ترک، حشمت الله شهیدی، شاهد کمال، نور احمد لکنوال، عبدالرحمن، صدیق الله پاچا، دولت زدران، ابراهیم خان، افسر زازه، بهار علی شینواری، عابد تڼیوال، عبدالله مزاری، عبدالباقی پوپل، جمشید خان او غمی زدران. آمونه هنګان جاوید احمدی، جمعګل میاخیل، یمین احمدزی، فرید ملک، عبدالوسی نوری، درویش رسولی، شوکت زمان، باطن شاه، نصرت الله قریشی، مراد علی مراد، حیات الله ناصری، یوسف زازی. کابل بازان رحمان الله گربز، سمیع الله شینواری، مجیب الرحمن، نوین الحق، عظمت الله عمرزی، ریاض حسن، فرمان الله صافی، ضیاء الرحمن اکبر، صدیق الله اتل، ضیاء الرحمن شریفی، یونس احمدزی، اسحاق رحیمی، احسان الله احسان، عبدالله نائب، رحیم منگل، نجات مسعود او رحمان الله زدران. سپینغر نجیب الله زدران، قیس احمد، افتاب علم، کریم صادق، شبیر نوری، فضل زازه، ظاهر خان پکتین، وحید الله شفاق، عبدالله عادل، مسلم موسی، ناصر عمر، رحمت الله سحاق، پرویز ملکزی، بهیر شاه محبوب، زبید اکبری، ظاهر شهزاد او مجید علم. د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو د راتلونکي سپټمبر میاشتې په 4مه نیټه پیلیږي او د یادې میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام وکړي. هیوادوال وایي د ملي لوبډلې زیات عمر لرونکي لوبغاړي دې هم استعفا ورکړي. پر ټولنیزو رسنیو زیات شمیر د کرکټ مینوالو پوسټونه کړي او د افغان کرکټ ملي لوبډلې د یو شمیر زیات عمر لرونکو لوبغاړو څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې د هندي مهندرا سنگھ دوني او سریش رانا په څیر د ملي لوبډلې هغه لوبغاړي استعفا ورکړي چې عمرونه یې زیات دي. د دوی په خبره چې په ملي لوبډله کې زیات عمر لرونکي لوبغاړي باید ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکړي ترڅو افغان کرکټ په مسلکي ډول وده وکړي. له دې ډلې جعفر آن د کرکټ په برخه کې نامتو مبصر پر خپل رسمي فیسبوک پاڼې لیکلي چې په افغان لوبډله کې له 2000 میلادي کال څخه تر اوسه پورې لوبغاړي د ملي لوبډلې سره یو ځای دي او د استعفا په اړه هیڅ پریکړه نه کوي. په هند کې د مهندرا سنگھ دوني او سریش رانا غوندې د کرکټ قوي لوبغاړي تقاعد کیږي. د پاکستان کپتان سرفراز احمد له کپتانۍ لرې کیږي او بیرته داخلي لوبو ته استول کیږي او بیا داسې وخت هم راځي چې په میدان کې ځوانو لوبغاړو ته اوبه وړي. د سریلانکا ماتیوز له تاویلي او ماویلي پرته له کپتانۍ لرې کیږي. بنګلادیش د شکیب په غیابت کې آرام پایي. په ځینو نورو هیوادونو کې هم ځینې دا ډول تغییرات دا هر څه د همدغې د یو نظم، قانون او پلان په اساس مخ ته ځي. پخواني لوبغاړي نویو ځوانانو ته ځای پرېږدي او کرکټ یو ورځ په ورځ غوړېږي. خو دلته بیا زموږ په کرکټ کې د 2002 میلادي کال ځینې لوبغاړي کلک نښتي دي او ادعا لري که له لوبډلې لرې شول د افغانستان کرکټ تباه دی. د کرکټ اکثریت مینوال ورته لمن غوړوي چې خیر دی کرکټ پرېږدئ
ځوانانو ته چانس ورکړئ او تاسو په نورو برخو کې وطن او د وطن کرکټ ته کار او خدمت وکړئ. خو دوی قسم کړی چې په اسانۍ به دا لنګه غوا نه پرېږدي. په دې هیله چې په افغانستان کې په خپله خوښه تقاعد کول دود شي او مشران کشرانو ته ځای پرېږدي او خپله مشري ثابته کړي. په ملي لوبډله کې اصغر افغان، محمد نبي ساخیل، شاپور زدران، سمیع الله شینواری، دولت زدران، شهزاد محمدي او حمید حسن زیات عمر لرونکي لوبغاړي دي. هیوادوال وروسته له هغې دا خبرې کوي چې د هند دوو نامتو لوبغاړو 29 کلن مهیندرا سینګ دوني او 33 کلن سریش رانا د نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. د ډوني 14 کلن کرکټ او غوره کارنامې. ډوني چې د هندوستان په بریا سره د لوبې پای ته رسونکی لوبغاړی و، نو د توپوهنې وخت یې په لوبډله کې د لوبې پر مهال منځنی و، یعنی میډل آرډر توپوهونکی و. ډوني په 2004 میلادي کال کې کرکټ ته راغی او د هندوستان لوبډلې لپاره لومړی ورځنۍ لوبه ترسره کړه او وروستۍ ورځنۍ لوبه یې د نیوزیلند خلاف په 2019 میلادي کال کې د نړیوال جام په مال وکړه. په ورځنۍ لوبو کې لوړې منډې 183 سلیزې او 83 بیا 50 سلیزې جوړې کړې دي. ټیسټ لوبو پیل یې په 2015 میلادي کال کې د سریلانکا په وړاندې وکړ او وروستۍ ټیسټ لوبه په 2014 میلادي کال کې د استرالیا پر وړاندې کړې ده. د یوې ټیسټ لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې 240 منډې دي. ټیسټ لوبو کې 6 سلیزې، یو ځل غبرګې سلیزې او 3.50 سلیزې وهلې دي. د شل ورځې لوبو پیل په 2014 میلادي کال کې کړې لومړۍ شل ورځې لوبه د افریقا خلاف کړې ده او وروستۍ شل ورځې لوبه بیا د استرالیا خلاف په 2019 میلادي کال کې کړې ده. په یوه شل ورځې لوبه کې لوړې منډې 50 دي. 14 کاله یې کرکټ وکړ. په دغو 14 کلونو کې له 2007 میلادي کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې لوبډل مشري وکړه. 2007 کال کې د لوبډل مشري په اخیستلو سره د شل اوريزه نړیوال جام لومړی پړاو اتلولي وګټله. د لومړي نړیوال جام ګټلو وروسته په ډوني اعتماد لا زیات سو. 4 کاله وروسته د هندوستان لپاره بل ستر جام وګټه. 2011 کال کې نړیوال 50 اوريزه جام پایلوبه کې هندوستان سریلانکا ته ماته ورکړه او ډوني په خپل لوبډل مشري کې دویم ځل نړیوال جام وګټه. له دې 2 کاله وروسته 2014 میلادي کال کې نوموړی په خپل لوبډل مشري کې دریمه نړیواله ټرافي هم وګټله او انګلستان کې د قهرمانۍ جام یا چمپیونز ټرافي لوبه وګټله. دا درې د دنیا کارنامې دي چې هندي ملت به د کرکټ نړۍ کې په یاد ساتي او هغه ته به په احترام ګوري. ډوني د وکټ ساتنې برخه کې په ټول 14 کلن کرکټ کې 123 سټمپونه کړي دي او لومړی مقام یې خپل کړی دی. د هندوستان کرکټ لوبډلې لپاره 14 کاله نړیوال کرکټ وکړ او د شنبې په ماخستن د اګست میاشتې په 15 نیټه د نړیوال کرکټ مزل پای ته ورسوي. اوس هم د پاکستان اړوند خبر. بابر اعظم باید IPL کې ووسی. د پاکستان مخکښ توپ وهونکی بابر اعظم په اړه نوې څرګندونې د انګلستان کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړي او اوسني کرکټ مبصر ناصر حسیني کړي دي. هغه ویلي چې بابر اعظم یو وړ کرکټ لوبغاړی دی او باید اوس IPL کې وای. د پاکستان کرکټ لوبغاړو ته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سیاسي کړکېچ له امله د لوبېدو اجازه نه ورکول کیږي. 2008 کال کې چې د یاد لیګ لومړی پړاو و پکې پاکستاني کرکټ لوبغاړي لوبېدلي وو. ناصر حسین ویلي چې نه غواړي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ سیاسي مسلو ته ورداخل شي، بلکې هغه غواړي چې دغه ځوان پاکستاني کرکټ لوبغاړي د نړۍ ستر سوداګریز لیګ کې ولوبېږي. بابر اعظم اوس مهال په انګلستان کې دی او د یاد هیواد لوبډلې سره په ټیسټ لوبو کې ښکیل دی. هغه یوازینی پاکستاني توپ وهونکی دی چې د کرکټ په نړۍ کې له خارق العاده هندوستاني ویراټ کوهلي او د نیوزیلند له کین ویلیامسن سره پرتله کیږي. خو خپله بابر اعظم ویلي چې د ته لا ډیر نور کار پاتې چې له ویراټ کوهلي سره برابر شي. غرختونکي افغان نجلۍ نوی ریکارډ جوړ کړ. فاطمه سلطانی چې غرختونکي 19 کلنه نجلۍ ده په کم عمر کې د افغانستان تر ټولو لوړ غره ته په ختلو سره ریکارډ جوړ کړ او دا ریکارډ په هیواد دننه په فاطمه سلطانی پسې ثبت کړل شو. فاطمه سلطانی د یو شمېر نورو نارینه او ښځینه لوبغاړو سره یو ځای د هندوکش د غرونو په لړۍ کې نوشاخ څوکې ته ختلې چې په دې سره دا د هیواد په ساته کم عمره نجلۍ سوه چې دومره لوړې سطحې ته خیژي. د معلومات له مخې د نوشاخ په نوم د دغه غره لوړوالی
7492 متره دی چې د افغانستان په شمال ختیځ بدخشان ولایت کې موقعیت لري. فاطمه سلطاني د خپل شپږ نارینه او درو نجونو په ملګرتیا نوشاخ د لوړې څوکې ته په 11 ورځو کې وختله. تر دې مخکې تیر کال حنیفه یوسفي هغه لومړنۍ افغان غرختونکې نجلۍ وه چې د هیواد د غره لوړه څوکه یې پاته کړې وه. افغانستان یو له هغه هیوادونو څخه دی چې زیات شمېر غرونه لري، خو د امکاناتو نشتون له امله غرختونکي لوبغاړي ډېر کم دي.